زه یو مسلمان یم، خو آیا تاسو احترام کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو پر عیسی علیه السلام ملنډې وهئ. دا چې ما د عیسی علیه السلام ملنډې وهلې، زه یوازې غواړم تاسو یو مثال راکړئ. یو مثال وګوره، ما له 1 ساعت څخه زیاتې خبرې وکړې. یقینا تاسو یو مثال ورکولی شئ؟ پرېږدئ چې خلک واوري چې ما د یو مسلمان په توګه کومې ملنډې وهلې دي. یوازې یو مثال. السلام علیکم ښاغلیه، زه یو مسلمان یم او له همدې امله په دې باور خبرې کوم چې کوم خلک چې زما پیروي کوي د ځینو استثناو سره هغوی هم مسلمانان دي او له همدې امله زه په حق ځای کې یم خبرې وکړم. زما خبره تاسو ته دا ده ښاغلیه چې ستاسو د دې ښې چمتو شوې او په تحقیق ولاړې وینا په پیل کې تاسو عیسی مسیح ته د حضرت عیسی په توګه اشاره وکړه. زه هم ستاسو په څېر د یو مسلمان په توګه د هغه پر سوله او پر دې باور لرم چې هغه د خدای یو رښتینی پیغمبر و. لکه څنګه چې ستاسو خبرې روانې وي، ما داسې احساس وکړ شاید یوازې زه وم چې داسې احساس مې کوم، شاید نور خلک هم وي چا چې ستاسو خبرې په آزاد ذهن سره اورېدلې وي. لکه څنګه چې ما هڅه وکړه، ما داسې احساس وکړ چې کله نه کله داسې ښکاري چې تاسو ملنډې وهئ. لکه څنګه چې د اسلام دوسیه ډېر څه پوهېږي، تاسو د هغه یعنې عیسی علیه السلام د تعلیماتو ملنډې وهئ، نو ځکه زه داسې احساس کوم. که دا احساس سم وي نو ستاسو د خبرو په جریان کې تاسو نه یوازې یعنې بیا هم په پوره درناوي سره له خپل ځان سره تضاد کړئ، بلکې د اسلام تعلیمات مو هم غلط وړاندې کړي دي، کوم چې د الله تعالی د ټولو رښتینو پیغمبرانو درناوی کول دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی ښاغلیه؟ مخکې له دې چې تاسو له مایکروفون څخه لرې شئ، وګوره تا یو تور ولګوه. دا یو ډېر جدي تور دی چې ما د عیسی علیه السلام ملنډې وهلې دي. زه یوازې غواړم یو مثال راکړم، یوازې یو مثال. وګوره، ما له 1 ساعت څخه ډېرې خبرې وکړې. یقینا ته یو مثال ورکولی شې؟ پرېږده چې خلک واوري ما د یو مسلمان په توګه کومې ملنډې وهلې دي. یوازې یو مثال. پرېږده چې هغوی یې واوري. د عیسی علیه السلام تعلیمات د الله نوي تعلیمات وو او د محمد صلی الله علیه وسلم تعلیمات د هغو تعلیماتو پرمختللی حالت او پراختیا وه. لکه څنګه چې تاسو په سمه توګه نړۍ ته وویل، په هغه ډول چې تاسو خپله وینا وړاندې کړه او په هغه ډول چې تاسو په خپله وینا کې پیغمبر ته اشاره وکړه. هلته داسې کوم ځانګړی مثال نه و، مګر په 1.5 ساعت کې یعنې 1 ساعت او 15 دقیقې کې ته د ملنډو وهلو یو مثال نشي ورکولی، خو ته وایې چې دا شیان غلط او داسې نور. هیله ده حواله ورکړه. وګوره، دا په لوړه کچه منافقت دی. کله چې ته مخکې راځې او وایې چې مسلمان یې او بیا په کنایه یعنې مسخره آمیز ډول خبرې کوي او تا وویل چې داسې خلک شته چې ستا پیروي کوي. زه نه پوهېږم ستاسو مطلب څه دی. هغوی وویل چې داسې خلک شته چې ستاسو پیروي کوي. آیا تاسو د کوم نوي ډول افي مذهب سره تړاو لرئ که څه؟ زه نه پوهېږم. تا وویل هغه خلک چې ستا پیروي کوي. زه نه پوهېږم دلته ستا پیروان څوک دي؟ آیا دا ټول ستاسو پیروان دي؟ ته وویل هغوی ستا پیروي کوي. څو ګوره، ته فساد کوي. مزویه، ته فساد کوي. هغه څه چې ته یې باید وکړې دا دی چې مثالونه ورکړه. که ته یو عیسوي وای، زه به خوشحاله وم چې له تا سره د یو عیسوي په څېر چلند وکړم، ځکه که تا ویلي وای چې ما ملنډې وهلې، ما به ویلي وای دا هغه څه دي چې بایبل یې وایي. بایبل دا داسې بیانوي. هغه یعنې عیسی علیه السلام وویل: ای د افعی مارانو نسل، ای سپین شوي قبرونو، ای بدکاره او زناکاره نسله. اوس که دا چاته سپکاوی ښکاري، زه وایم چې دا زما ټکي نه دي. ما هیڅکله داسې کلمات نه دي کارولی. ته ګورې چې ای احمقانو، ای منافقانو، ای د مارانو بچیو، ته پوهېږې چې داسې خبرې څوک کوي. خو بایبل کې عیسی علیه السلام هغه وایي: ای د مارانو بچیانو، ای بدکاره او ای زناکاره نسله. آیا ته پوهېږې چې عیسی علیه السلام داسې خبرې کوي؟ عیسویان وایي چې عیسی داسې خبرې کولې. ته پوهېږې چې هغې خپلې مور ته سپکاوی وکړ، یعنې د هغوی په وینا. عیسویان وایي چې عیسی داسې خبرې کولې. ته پوهېږې هغې خپلې مور ته سپکاوی وکړ، یعنې د هغوی په وینا. هغه وویل: ای ښځې، ما له تا سره څه کار دی؟ په دې پوهېږې؟ آیا زه ملنډې وهم که بایبل د هغه سړي ملنډې وهي؟ زه غواړم پوه شم. که ته عیسوي وای، ما به ویلي وای: وګوره سړیه، ته خپل کتاب نه پېژنې. زه یوازې تا ته هغه څه نقل کوم چې ویل کېږي هغه عیسی علیه السلام ویلي دي. هغه وویل: د ماشومانو ډوډۍ سپیو ته مه اچوئ. عیسوي باید مخکې راشي ووایي چې وګوره، عیسی هېڅکله داسې خبره نه ده کړې. زه د هغه د مذهب ملنډې وهم؟ ما وویل: وګوره، دا هغه څه دي چې عیسی ویلي دي. هغه وویل: هغه څه چې سپېڅلي دي سپیو ته مه اچوئ. خپلې مرغلرې د خنزیرانو مخې ته مه اچوئ. آیا زه ستا ملنډې وهم؟
که ته خپله ملنډې وهې. ته عیسوي وایې، زه وایم ته خپله د عیسی علیه السلام ملنډې وهې. خدای د عظیم پیغمبر چې موږ باور لرو هغه په معجزانه ډول پیدا شوی و. آیا زه سم یم؟ هغه په معجزانه ډول پیدا شوی و. د یو مسلمان په توګه موږ باور لرو چې د کوم نارینه له مداخلې پرته پیدا شوی و. دا کتاب یعنی بایبل موږ ته د عیسی علیه السلام 2 نسبنامې راکوي، متی او لوقا. هغوی تا ته د یو داسې سړي لپاره پلار نه لري، شپږ شپېته پلرونه او نیکونه درکوي. اوس زه غواړم پوه شم چې څوک ملنډې وهي، قرآن که بایبل؟ د یو داسې سړي لپاره شپږ شپېته پلرونه او نیکونه چې هیڅ پلار نه لري.